امیش خلیل صاحب کدا مراته وې چې تاسو دا سات څه عمر دی؟ یاره دغه وخت کې خو زما عمر چې ګوره کنه 1913 کې پیدا شوم په 19 اپریل باندې، نو خپل حساب کې 13 یو شو نو اویا شو او یو د 12 دا روان دي، دوه اتیایم زما کال عمر روان دي. امیش خلیل صاحب دا سات تاسو په پیښور کې اوسېږئ، تاسو پلارنۍ ټاټوبې یا تاسو کوم ځای زیږېدلي او کوم کام سره تعلق لري؟ د پیښور په مشهور کلی برتا کال کې پیدا شوم. خو زموږ مشران چې کوم دي هغه د افغانستان کې د جلال آباد سره مرزا خیل نوم یو کلی دی، د هغه سره تعلق لري. ابتدایي زده کړه مو کوم ځای کړې او بیا مو تعلیم مو سانه دي؟ زه داسې د 15 کال شوبانو مور پلار بوتلم او پتا کال کې لویر میډل سکول یعنی شپږمه پورې الته یو مدرسه و، په هغه کې زه داخل کم. بیا مغلته نه ما شپږم جماعت چې پاس کو، بیا کالجیټ سکول ته راغم، الته په ووم کې داخل شوم. کالجیټ کې تر لسمه پورې ما الته سبق ویلو، نو لسم می پاس کو، چې لسم می پاس کو بیا زه اسلامیا کالج کې یو لسم کې داخل شوم. نو هغه سموده خدا سوم، خو بیا زه بیمار شوم، او چې بیمار شوم نو هغه بیماری چې کوم هغه ډیر طول خوړو، نو په هغه وجه باندې ما مجبورانه سبق بیا پریخو، خو بیا داخل نشوم. نو لسم می پاس کړو، هغه زمانہ کې به چې چا لسم پاس کو نو خامخا کلرک به برتی کېدو. نو ما هم کوآپریټیو سوسایټي یو دفتر چې په هغه کې درخواست ورکو، په هغه کې زه کلرک واخیستم. نو دا نوکری نظام خو خنه شو، نو بیا ما دا چلو کو چې پی اف کنه دی کې کلرکانو ضرورت پیښ شو، اشتهار چاپ شو، الته لاړم ټیسټ دغه می ورک انټرویو می ورک، هغه کې زه پاس شوم، هغه بیا الته ولګیدم. بیا چلته ولګیدم مقل ته کې ما یو 3 کال ملازمت می کړ. خدا دا چې دغه وخت کې زه بالکل ظلمي وم، داسې کنه خیال می یعنی ادبي خیالات می لرل، بل دی جبي سره زما ډیره مینه و چې زه بیا داسې مرګورو سره کېدم چې هغه به بالکل یعنی پښتو جبي ادب د ترقۍ لپاره به کارونه کول، او دا به په حکومت باندې دغه زور اچولو چې پښتو ژبه چې کومه دا په سکولونو کې لازمی کوي، بل دا سرکاري وګرځوي، حکومتي ژبه کوي. زما خلاف دغه خط ولیکلو پی اف دفتر ته کنه چې دا سړي باندې اعتبار وکوي. بیا یو ورځ لاړم نو هلته زموږ سپارډنټ د سیویلین کلرک هم کنه، نو هغه بیا زره وختم دفتر ته، ما ته تسکه مال سکو مال زه خود دلته تاسو سره کار کوم. وی خندل وینا نور اکټیویټیز تاسو ده، وای مونږ ته خط لیکل شوی دی چې په دې اعتبار مکه. ما ویل خبردار چې زه خو شاعر ما شاعري کوم او چې سمړ کې راځي غوېما که څوک په خوشحالي کې خپ کېږي، وی زلاړ غرق شوې زه خپل کار کوم. بس هغه کې بیا دا چلو شو چې ځل سی ډی ما پسې دفتر ته راغو، زیونی ولم زه حکایتانی ته بوتلم، الته زه ډیر دغه کوم دا صورت وي، ما سره سختیو کا او دغه کول دا صورت وي تنګولم به کنه چې تاسو چا سره دغه دي تعلق دي او تاسو سکول غواړئ دا څه. ما ورته دغه خبرو کوم، ورته جبه زمام جبه د مال ته پښتون دي، استاد استام جبه دا کړه د جبه د پاره کار کوم، کدا ګونې ز ګونګار کدا دې د پاره ز حق غواړم د دې چې لکه د نور جبه صحه کې ک ازا غواړم، نو کدا ګونې دا ګونګار بس دا ګناه کوم نور سره. هغه کې بیا ډیره کیسه شو، ډیره کیسه وګده شو. زما رور د بهر نه زما د آزادۍ د پاره پیښور های کورټ کې الته درخواست ورکړ. مشال صاحب دا کوم خبره ده یعنی تاسو بندي شوې ده؟ دا سن 52-53 خبره ده، 1952 1953 دغه د وخت کې زه 2 کال نو زه د جیل د بهر نه زما رور چې کوم د مشر رور هغه ریټو کو چې ریټو کو د صوبې های کورټ ز پری خو ما، خو چې پری خو ما نو هغه کې چې د چیف سیکریټری بدنامي وشو دغه شو، نو چیف سیکریټری زما د رهاینه مخ کې هغه ته پته و چې راکای بس خو پښتنه، نو هغه د مخ کې پولیس ته خط لیکلو چې کدی رها شي دا بیاونی شي. هغه ز په های کورټ کې های کورټ بری کم چې زی بری کم بے ګناه ثابت شوم دغه شوم، نو ماته سی ډي انسپکټر راغو چې ستا وارنټ دی مونږ سره بیا لاړ شه. الته زما وکیل ولاړ ور باب سکندر خان خدای دې وبخي، هغه ته ما ویل هغه ویل چې دې عدالت نه کوز نشي، دلته کې رور ته وای چې کډ دل وروډم دلته سملو دلته دغه کې دلته دی نیوینې شي ولاندې بدیونی شي بس مزه خو تل لاړ شه فل بنچ فیصله ولا کوي چې په الته لاړ شو هغه ته وای دا خبرو چې ما خو بیا نشي از لاړم چې لاړم دوړه جان ناسو سلام می واچولو مال شه ما بیا نه چې راغلی دلته نو هغه چپ شو هغه ویل بس زمو خدا کارو چې مونږ پریخو دا غیدا کار دی نو مونږ دې کې سویلې شو نو هغه دا چلو شو چې زه بیا دغه شوم عدالت کې مال نظم د بوندلته نو هغه چې دا پته لګی دا س ټلیفونو میل فون خپل جرنل مرنل ته هغه ورته نو مال ته عدالت کې ونیسه چې زه عدالت کې ونیوم بیا التار
ته کړای واچول دوباره جیل ته چې دوباره بوتلم نو الته ججانو ته پته ولګید نو ججان په دې خپه شو هغه چې دا خو توهین عدالت دی کو عدالت کې څنګه دی نو خیر هغه بیا شو زی بوتلم جیل ته بوتلم چې جیل ته بوتلم چې هغه ته دا پته و چې را د دغه کې راشه جرګای کما هغه جرګه چې کومه په هغه کې درې سرکاري افسران نو دی وکاله کې 2000 روپۍ جرم کوم مونږ بیا الټریټو کو چریټو کو بیا زپری خو چې بیا زپری خو بیا دی اگر دغه کو دا صورت په هغه فیصله سپریم کورټ ته یوړه سپریم کورټ هم زبری کوم اغیم زبری کوم نو بیا دغه نه راغم بیا داسې د ما مرګرو ټول ور ماته ویل لکه سیاست کې د مشرانو راته ویل او سیاست ته نه تخړی ادب د پاره پیدا کړی دی خو خصوصا نصر صاحب چې زمو استاد مو زما د کلیو او یو ډلم دغه جرګام جوړ کړو د پښتو ادب خدمت د پاره نو بیا زغه باغه ماته دا چې راځه د پرې د سیاست مې ما زه سیاست نه کوم زه د پښتو ژبې په خدمت او پدی وجبانی ویل راځه چې بل رنګ خدمت نو دا کلمې نسخې به مونږ را دغه کولی تاسو دغه وخت سیاسي ګوند سره تړونو او زبا خدای خدمتګار سره بلکې هغه ما صرف د ځان بچ کولو لپاره ځال تاغي سره شامل شوم ځکه چې یو ډله کې شنو خامخا ډله در باندې سټینډ اخلي کنه او داسې چې आवाज نو څوک دې تاسو نه کوي بیا نو بیا زه خرابولم څومره وخت پورې دغه خدای خدمتګار سره تاسو تړلې وې یاره دی کې خو زه ډیر وخت 63 پورې ما داسې کنه 63 پورې د 63 کې زه بل ځل گرفتار شوم او زما خیال په پاکستان کې به داسې جیل نه چې ما پکې وخت نه تیر کړی یو پولیس افسر چې هغه زبې چې نیوم نو د کوټه لاشي به مې کوله نو کوټه لاشي ته هغه راغلی نو زمانه کتابونه وروړو نو ټول د بي کتابونو ایراله نه راکول هغه 2-3 ځله لاړم مغله نو هغه سره به ملمانو یو ورځ بس زم په ځان پوه نشم ویل ملمانه دی ور سره مال خو ویلا 2 ورځې مې ځای شو راغم چک مې چک ما سیب تاسو زما کتابونه دي بشکن او مال ته کار کې کته ملمانه تلار مدام راځي زه خو دونه ورځې لاړم راغم ا کتابونه راکا د بي کتابونه هغه کې څه دي چې تامانه سر او چک مې دغه رامنډه مې کراغم بس بیا هغه نه پد کمیونست دغه کې دغه کې زټه لکم زیونیو نو کار څوک بچتل کبه بولیان ته هم به ورسره زنیو کبه کمیونست لا هم به ورسره زنیو کبه نېشنلیست نیول نه هغه کې به نیولم د کول څومره کېدو بند یاره ما تقریبا ډیر زر ګرفتار شوم خو پرستی ځل چې کوم دې ما 3 کال کې تیر کړی او تقریبا دا شپږ کال به ما ټول چې راجمه کې داسې تیر کله چرته 2 کال چرته 1 کال چرته شپږ میاشتې دغه څه چپوري شعر مو کوم وخت کې شروع کړو شعر خدا دې چې دا زه بالکل طالب علم په زمانه کې وم او طالب علم په زمانه کې به ما دا شعرونه مېرونه ما ګډ جوړول داسې بیا خلکو ما ته ویل لکه ته خو شاعر مال شاعري کار سي خو به دا زما شوق دی داسې هغه نه بس بیا رو هغه د مشاعرو کو به شامل دي ما یو بل سره د کانفرنسونو کې به ادبي کانفرنسونو کې به دغه کې د سیمینارونو کې به شامل دي دعوت غواړم د خپل دغه شعرونو یو شعر د تیاد دي شعرونه خو ماته یادېږي نه داسې کنه او داسې دغه دي چې سبا خیست او رنگینی و د بهار د ګلو سبا خیست او رنگینی و د بهار د ګلو که په چمن زما د وینو سره رنگونه نه وي او تورو تیرو کې به ترتا در رسیدم څنګه کې می پسترګو کې د وخت کو چراغونه نه وي داسې دغه مغدي خو داسې ماته باقاعده یاد نه دی یادېږي نه ماته خپلم نه یادېږي چې چرته هم د کاغذ نه وي امیر صاحب دا ویل کېږي بلکې دا ګڼل کېږي چې شاعر یا شاعري چې څوک کوي نو هغه خامخا مینه کوي نو هغه خپل ځوانۍ کې مو مینه کړې و چا سره یو خبردار چې زه د پښتو دومره په دې مینه کې غرق تلو ما چې ما دا فیصله کړې و چې زه به واده نه کوم او زه به دا ټول عمر چې کوم دې ته وقف کوم دې لپاره به کار کوم خو هغه مورم یو هغه براتار وخت ویل هر وخت به راته ویل خبره ته نو مال یاره مورم نه دی خپه کول پکا نو زما زړه نو چې زه واده کوم خو په نظر صرف د مور د زړه لپاره ما واده کوم کنه دا تقریبا زغه وخت د سلوختو کارو ما چې ما واده کړو ځکه چې دا ما د خبره ما دغه کوله رستو کوله خو هغه بس دونه مودګیره که ما رومبینه دغه کړې نو رومبینه به واده کړو خو نه ما دا ګوره ک پدې کې پاتې شو هغه کې بس اخر هغه مور راته وجړل او بس دغه کو نو بس مال بس ټیک دي تاسو بچي مو دي زما 3 بچي شوي دي کنه 3 واړه زامن وي یو چې کوم په ځوانه کې بیا چا قتل کو او یو چې کوم دی هغه دلته د داروګانو کاروبار کوي او یو چې د انګلند کې سره د خزي همیشه تاسو ادبي جون ته وراشو اړومبه تصنیف موسو تاسو د پښتنو لیکوالو خبرو
یاره خبردار چې تصنیف خبره کوي کنه. زما به ز پلسم جمعات کوم چې ما یو د شعرونو کتاب لیکلو او دا غي نامه و نغمزار، دا زما به تصنیف شعري. او بیا چې کوم ما کو نو بیا هغه دغه زما سندري دا شعري مجموعه زما. او اخیری چې کومه د تر اوسه پورې نو هغه د خاپونه او خالونه، دا زما درې شعري مجموعه دي. چارګل په نوم باندې زما د افسانو مجموعه چاپ شوې ده. او دینه علاوه تالیفات چې کوم دي نو هغه کې د دې اوسنو د دې دور د شاعرانو تذکره چې کومه د 2 جلد ده، دا غي نمونه دي پښتانه لیکوال اول ټوک، پښتانه لیکوال دویم ټوک او درېمه باندې کار کوم. او دا رنګ 2 تذکری دي د پخوانو کلاسیکی شاعرانو دي چې هغه د اورکه خزانه اول ټوک او اورکه خزانه دویم ټوک. تالیفاتو نه علاوه بیا تحقیقات دي. نو تحقیقاتو کې دا ټول کلاسیکی دیوانونه چې کوم نیما چاپ کړي او بیا په دې دیوانونو کې هغه دیوانونه چې هغه کې زموږ د پښتو ادب په تاریخ کې او هغه چاپ جندل نه دا غي ذکرو. نو هغه کې داسې شاعران ما د کړي دي لکه خوشحال بابا باندې دونه کار شوی دی. لیکن د کوم کتاب چې په سلويخ کلنه کې د لیکلې دي د پنځګنج نامي حق، پنځګنج یو کتاب دی چې هغه د واړو کتابونو د فارسی د شاعرانو یو نامي حق نوميږي چې خوشحال بابا هغه داغي فارسی شعرونو ترجمه په پښتو شعرونو ترجمه کړه. لیکن بیا ماته مکمل پلاس نه راغلی، تقریبا 50 شعرونه پلاس راغلي دي هغه ما چاپ کړي. یعنی دا داسې کتاب دی په خوشحال بابا باندې پیش دیګانی شوی ارسي شوی، لیکن داغه ما دغه کړي چې د دې انکشاف چې کوم دی دا یې زما په وجه باندې شوی دی. او د دین علاوه دیوان حسین، د دیوان حسین د پکلې ازاری یو شاعر تیر شوی چې د اورنګزیب بادشاہ په زمانه کې د دې شاعر خو بيدا د زموږ ټول کلاسیکی شاعري چې تراوالی باغې د عربی او د فارسی اثر دی. لیکن دا حسین داسي شاعر دی چې په د باندې د بلې جبه اثر نشته، بالکل خپل شعرونه د په خپل پښتو کې د شعرونه ویلي دي دغه کړي دي. هغه ما چاپ کړي دا غو ذکر نشته په پښتو ادب کې. دغه رنګ دغه چې دیوان سید خټک دام په ډوبي ظلمات د دې انکشاف کړي دي. او داسې نورم ډیر دي، بلکې داسې شوي دي چې فرق د خوشحال بابا کوم کتابونو باندې ما دوباره کار کړی او ما دغه کړي په کې مې اضافیم کړی دي. لکه فرض کا خوشحال بابا سواتنامه وا په ډوبي ظل باندې کامل سے په تاریخ مرصع کې چاپ کا وا مو تاریخ مرصع کې. او بیا د سید رسول رسا صاحب چې کوم دي هغه پر مغان خوشحال کې بالکل مغان نقل کا. دغه رنګ بیا حبیبی سے په کتابي شکل کې چاپ کا او بل هغه مهاغه وا خو یو قلمینو سمات په لاس راغه د پښتو کې دمه په کتابخانه کې چې ما دغه سره دغه مقابله وکوبه کته تقریبا هغه کې اتیاونه زیات شعرونو اضافه پکې موقع د اضافه هم د رحمان بابا دیوان چې کوم دی دغه کلیات دلته په خبر کې چاپ شوی دی او په افغانستان کې چاپ شوی. دوه کلیاتو کې چې هغه ما مقابله وکاو یو قلمینو څخه هغه سره مې ټول مقابله کې نو هغه کې د 2 شعرونو اضافه شو چې هغه تر اوسه پورې په رحمان بابا په چاپ یو دیوان کې نشته او نه په دې کلیاتو کې شته. او ځینې داسې شعرونه دي چې د هغه په هغه چاپ غزلو کې تر اوسه نه دی راغلي. نو دا یعنی زما یعنی اضافي کارونه او دا ډیر دغه مغدي نو ما تاسو ته ما تقریبا 12 دا کلاسیکی شاعرانو دیوانونه چې کوم دي مرتب کړی دي په هغه باندې مقدمه لیکلي دي او هغه مقدمه کې یعنی داخلي کوم داغه د جون حل بو یا کوم هغه وخت بو په هغه باندې ما تفسیری کړی بیا دغه په شیرونو باندې یعنی ما خپل څومره چې زمانہ کې دوه زه پویدم دا هغه هدف باندې ما په باندې تفسیری کړی دي. مې سبا تاسو پښتانه لیکوال چې دی یا روکه خزانه بلکې کې داسي شاعران یا داسي لیکوال تاسو خیال شي چې هغه تاسو په ډیر کار کړی او هغه تاسو ته متاثر شوی؟ اصل کې هغه وخت چې ما په بيځل کم کار کړی په دې دیوانونو باندې کنه نو یو خدای چې ما تجربه نه و دومره کنه بل دومره علم نم زیات واقف نه ما نو هغه ما اوس دوباره صرف د هغه کتابونو باندې اړومبه مقدمه چې کومې لیکلي هغه د ساهو ادب په نوم باندې یو کتاب ما چاپ کړی دی چې د هغه د شعرونو انتخاب پکې شوی دی او بیا د مقدمو باندې ما نظر ثانی کړی دا هغه کې ما ډیر اضافه کړی دی ځکه چې هغه اړومبه تحقیق داس یو شی دی چې دا سرته نرسي ځکه چې یو شی دی نن را پیدا شو تا د هغه حواله کو د هغه په حواله باندې تا پاره کې خپل خیال سرګن کو سموده پس یو بل شعر بل ذکر یو بل شاعري ذکر کی یو
بل دغه متعلق داسې کتابونو کې انکشافات را پیدا شي نو هغه بیا چې دوباره کې راو پکې شامل دي دغه رنګ ځانو دغه تحقیق نه پوره کیږي تحقیق چې ارسو کې دومره ډیره د چتاو کو یو بنیاد دی کې خو باقي بیا خلک راضي غي دي په باندې بیا تعمیر کوي کنه. کلندر صاحب پټه خزانه جواب تاسو ورکړی دی هغه تحقیق کو تاسو تحقیق کو څه داسې یاره خبردار چې کلندر صاحب ورسې چې کړي دي په خپل خیال یې خکړي دي خبر ورته خو خبردار چې ما چې هغه وکړو کنه او بیا با کلمینو خو دا لکه ما کلمینو خو ډیر زما د نظر تل نو ما ته پکې داسې شیزونه مخې تراغه چې هغه غلطو کلندر صاحب غلط لیکلی وي نو ما دا غي حواله ورکړه او ډیر دغه دی اوس ګوره کنه لکه د شهاب الدین غوري په دې وخت کې یو شاعر چې هغه دغه لیکلي قصیده لیکلي ده په هغه قصیده کې هغه د اټک ذکر کړی دی نو کلندر صاحب دا نقطه چته کا چې دا شهاب الدین غوري په وخت کې دا اټک نو چونکی دا اټک دوزل استعمال شوی دی نو دا چارستو سړی لیکلی ده هغه باندې ما تحقیق شروع نو ما د لاړم د پیښور یونیورسيټي جغرافي ډپارټمنټ ته نو هغه تلته یو داسې یو کتاب دی چې هغه کې د په هندستان باندې چې کوم بادشاہانو بادشاہي کړې ده هغه وخت کې د هغه ملک کم زین شاملو او کله تر کله پورې دغه کړې حکومت کړې اچ باغ د نقشو کتاب ټولو کتو تاسو یقینو کوي چې شهاب الدین غوري وخت راغی ما ځکه خبره خو د شهاب الدین غوري دغه کده نو د شهاب الدین غوري نه مخ کې چې کوم بادشاہ تیر شوی نو هغه په نقشه کې لیکل اٹکا یا غي نه مخ کې کوم تیر شوی هغه لیکلو اټک نو لیکل خو چې شهاب الدین د زمانه هغه نقشه موقته پاره کې بالکل اټک لیکل ما دا پوینټ چې راوستو کړه نو هغه ټول خلکو بیا منل بلکې ما ته ډیرو خلکو چې ما په کار کول نو ما ته ویل یره ول دا ټول دغه چې کوم دی دغه پټه خزانه فل میزان دغه رد کې دی شي داسې دغه شته امکانات لیکن دې سره بس کېده مال ته ګوره خدای کارونه ته ګوره ته صبر وکړه چې زه مکمل کړم ته به نو ما ټول پارسنګ کې دغه نقشې ورکړي نقشې مې ورته خېلی د کړي چې دا په وخت کې همیشه دغه د سیړنې کار د لپاره خو ډیر زیات کتاب کتل ډیر زیات کړو څومره کتاب لوستنه مو کوله څومره کار به یاره خبردار اشاره تم کنه ما خو ته کنه عشق چی کړه مینا هر څه سره کنه هغه د لپاره ته هر قرباني کول شي دی حقیقت د زما مینه ډیر پښتو سره زما ډیر زیاته مینه او ځواني مو هغه وخت دا تقریبا زدا 300 کالو د عمر کوم بیا چې ما دا نسخو باندې کال شروع کړی دی کنه نو هغه چې چانه بم نسخه وروړه کنه نو د ورته د مخام د روټای به مې خوړل او بیا ورته کې نسم تاسو په خدي کینو کې چې سحر بانګ به ویلو او زبنه پویدم داغه کاپی کولو باندې کنه او بیا پاغي باندې کار کولو دا چې د اکیډمي ډایریکټر سره خدای دې بخیر هغه ته چاویل چې تاسو دلته په اکیډمي کې ناسي تاسو هم دا کار کوي او همیشه هم کوي تاسو سره دونه سټاف دی دونه تاسو خرج کوي لګس کوي هغه سره سټاف شته نه هیڅ نشته یو لګیا دي تاسو نه میاش کې یو دیوان دا خبره مې کوله همیشه چې تاسو لکه خامخا د دې پلټون کې بدله مصرف په مکوله خرچ دا به تاسو څنګه مطلب تاسو دا ګوره زه تاسو یو خبره زه تاسو ګوره د کې مونږ ته ډیر زیات مشکلات دا چې زه نصر صاحب دواړو مونږ ته چې پته ولګی چې یاره په فلانیزي کې قلمینو څخه ده نو هغه واچ لاندې د سیډیو زم واچ د لاندې ځکه پرې خو نه کنه په کلار نو چې زه واچ د لاندې نو هغه به ماته دا ویلې نو زه خو دونه نه پوهېدم ملکو ما هغه پوهېدو نو مونږ به چې فرض که 400 ته چالتلو نو مونږ د اډې نه نتلو مونږ به لاړو شیباغ سره به ودرېدو نو چې د 400 بس به راغلته پکې سواره شو ولې ځکه چې په اډه کې به سیډي ناستو نو مونږ هغه سیډي والا پیژندو چې موږ به سواره شو هلته کې د 400 اډه کې سیډي ته به ټلیفون وکړو چې فلانه او فلانه درغو نو بیا هغې به مونږ پسې واچ کولو چې مونږ به چېرته تلو بیا به هغې رپورټ کلو کول فلاني سره ولیدو فلاني سره ولیدو فلاني سره ولیدو نو مونږ د هغې شي د ایوایډ کولو دپاره مونږ به یو میل مخکې دغه نه ودرېدو اډې نه نو هغلته کې به بیا چې بس به راغو نو هلته خو به سیډي نه ولاړ کنه دغه ته به بلاس ونیو هلته به پکې سواره شو لا به خپل کار به مو کړو دې ته به پته به نه لګېده نو مونږ به ترې نه راغلو ځکه هغه شاید به بیا هغه خلکو ته ډېر تکلیف رسېدو بل یو ډېر ضروري خبر تاسو اوس ما د حسین شاعر ذکر تاسو ته دا حسین شاعر چې کوم دی دا یو
جج هغه جج ته یو سائل راغو او هغه ویل چې دا زما د نیکه د قلبي دیوان راوړو، دا زما د نیکه د دیوان دی او د کوم دغه چې زه وارث یم، نو دا زمکه چې کوم دی فلاني قبضه کړې ده دا زما رسي او ثبوت دا دیوان دی. د هغه جج صاحب یو زیو داسې خنوم هغه ناستو هغه دا کیس یې اوریدو، نو هغه دغه نه دیوان واخیستو داسې هغه چا چې راوړی کنه مخکې خو ما نه هېرېږي نه ملک مې دی پکلی اوسېږم سوات، یعنې ملک مې پکلی دی. نو هغه ویل یخه نه دا خو د پکلی شاعر دی کنه، دا خو ستا نیکه نه دی هغه ته چې کوم یاد یې د بونیر لکه یا د بل ځي. بیا خیر زه خبر نیم چې فیصله جج صاحب څنګه وکړه، لیکن هغه سړي نه مدعي نه یا مدعا علیه نه هغه نه دیوان هغه په بیا واخیستو د جج صاحب زوی عام د دې شوقي ډیر. نو هغه مونږ ته پته ولګېده، دغه رنګ بیا مونږ لاړو دغه نه ما دیوان راوړو هغه هم کاپي کو هغه دغه کو دار همیش صاحب د ماش ذریعہ مو مسوا تاسو خو رجات وخت په کتاب لستلو کو په دغه سیړنو کې کولو یاره ملازمت مو نه ملازمت ولاړو ختم شو. ماش ذریعہ دا و چې زمونږ سلیک ډیر زیو هغه کې داسې کوارټر مو واټري وی او دغه کرایه مې راي براتله او بل دا بیا چې دا دیوانونه او دا مونږ دا کوشش مشو کنو بیا کتابونه به خلکو اخیسته زیات به اخیسته او نو هغه سره بس زموږ گزاره روانه او داسې او زه ما روانه ما هغه زما مرګره استاد نصر صاحب د خدای وبخي هغه وفات شو تقریبا په 15 پېتم کې هغه غریبم چا وجلو کنه او هغه نه پاس او زه سیوازي لګیم او د کار دا کتاب لستلو د سیړنې د کار اوسم کوي څومره وخت ورکوي یاره دا داسې چلی کنه چې اوس خو ډیر نوزګار یم اوس خدا سے سرته یو خو د خلکو د انټرویوګانی دي کله د کابل له ټلیفون راشي کله د بي بي سي نه ټلیفون راشي کله د استاسو د مشال ریډیو نه راشي. همیش صاحب د شعر او ادب نه نور څه مشغولتیا ده څه ټنګ ټکور سره مینشته ولا زما میوزیک سره ډیره مینه او خو میوزیک زما ډیر زیات خوخي به انتها می خوخي او زه دا کله خدای پاک چې یو خواز درا کړی دا دونه شهرت دي چې په دې کې راکې پاغه دې برا کړی راته څوک مو خوخي د چا موسیقي د زوړ وخت موسیقي مو خوخه ده یاره زما زړه خوخه ده زما زړه موسیقي خوخه ده دا نه ما دا خاصه ګډې دل دی پوښ الته به منډه کې دلته به منډه کې دلته به منډه کې سبا په خوانه ولا خوخه د زړه موسیقارانو کې سندرغاړو کې موسیق خوخه ولا یو سبزلی جان استادو هغه بم خ आवाज خو ور کړو بل صحبت د مرغوزو کنه هغه ډیر خ आवाज کنه او بیا د دې وسانو کې خو زما د خیال محمد ډیر خوخ دی رښتیا خبره کې کشور سلطان مم ډیر زیاته خوخه ده. همیش تاسو خبرو کا چې تاسو د ماش ذریعہ کتاب او تاسو کتابونه لیکل ک نن سبا موږ ګورو د کتاب د اغستو هغه کم دغه چې کم شوی دی کتاب خلک اوس ډیر ناخلی سوای په دې کلاس یاره یو خبر تا کوم چې هغه مونږ به کتابونه دیوانونه چاپ کول کنه دا غیر ته خبره کوم او دا خبره بل څوک نه کې زی کوم زی زکه کوم چې هغه وخت کې د افغانستان او د پاکستان په بس کې سیاسي د اختلاف خو د بخوانو خو هغه وخت ډیر زیاتو نو غیبه دي ته پیغور کولو چې مونږ سره پښتو ټولنه ده مونږ پښتو کتابونه چاپ کو الته دی پښتانه لیکوال چې کوم دي شاعران چې په جیلونو کې چې دا ډیره زبردست پروپاګاندا باغی کوله نو هغه کې بیا دا چلو شو چې سردار رشید د خدای وبخي دلته آی جی پی کنه بیا وروسته وزیر اعظم پاتې شو هغه میا جعفر شاه هغه د پښتو اکیډمي لپاره ډیر زیات سټرګل کړو ډیر زیات کوشش کړو نو دا غي په کوشش باندې زبا خیر یو زر 1955 کې دا اکیډمي چې کومه دا جوړه شول او دا غرنګ دا غیا خله ټپکا خو دلته چې کومو کنه دلته کونسل چې کومو کنه هغه بدا کول چې د پښتو کم کتاب بچاپ شو هر کتاب بچ چاپ شو هر رساله بچ چاپ شو 500 نه کم نه خښت نو دا رنګ کتابونه به مخښت نو هغه خو 15 کتابونه چې تا نوالی خو هغه کې بل کتاب لم گنجې شروع ته تا دا پارم ډیر فائدہ ورسه نو هغه شی زمونږ مالی حالت لخه کړو هغه بدا خښت هغه دا په پښتو باندې ډیر لوی احسان همیش خلیل د پښتو ادب کې د پیړنه کې تحقیق کې ډیر لوی نوم دی چا په کار کړی دی لکه په ما باندې په د بلوچستان یونیورسيټي نه پی ایچ ډي تیسیس لیکلی شي هغه تقریبا تیار کړی دي او ان شاء الله چې هغه په ما باندې پی ایچ ډي وکړي کنه ما اوریدلې دي چې دلته بعد پښتو اکیډمي کې چې کوم د کونکو یا په پښتو ډپارټمنټ کې یا د یونیورسيټي پونتون کې غیبه اکثر استاسو ما هر چا سره امداد
مهنت کړی دی. څوک چې راغلي دي ان ګوره زه خو پی ایچ ډي نیم کنه، ما خو تاسو ته ویل زما خو تعلیم دومره نه دی کنه، دی خو ورسه په دی ورکې په ډیګري ورکې، یعنی زه معمولی بی ایم اس صرف کنه عام ما پرایویټ تور کړی دی. او یو دا چې آنر ان پښتو دا ډیګري مسلرم آنر ان پښتو مال څوک چې راغلي دي کنه ما دا سره مهنت کړی. نو ما تاسو دا خبره کوله چې دلته زموږ ډیر پی ایچ ډي ګان دي او اغه ته څوک دا دغه نه کوي، لیکن زه پی ایچ ډي نه چې زه ام ام نیم هغه ام ای چې کوم وخت پښتو کې کېدنه ما ته چایل زر ام ای او کمال زما کتابونه په کورس کې راغلي، زه په خپل کو کتابونو کې امتحان ورکوم، زمانه پر د شرم خبره نه عجب شو. نو ام ای ما په دی وجو نکو او پی ایچ ډي خو سوال نه پیدا کیږي. نو هغه دا دی چې دغه چې کوم دی دا صورت ایریل سټډي سنټر دینه یو جینې په سمندر خان باندې دغه کړي پی ایچ ډي کړي او هغه د پاره باقاعده د هغه ډایرکټر ما ته خطر ولیکلو چې ته د دې کو سپروایزر لکه کنه ځکه ډیګري خو ونه ما سره نو کو سپروایزر. نو هغه ما هغه سره کار وکړو، هغه خدای شته هغه سره سپروایزر چې کوم هغه ټولو نه هغه غریبي ګیله کوله او ما سره ډیر زیاته خواري وکړه، دغه مې کوله کتابونه باغ خپل را پیدا کول، ما ته به را کول، ما به ورته پکې بیا پاغي باندې دغه لیکل. نو زه هغه د پی ایچ ډي استاد مې یو قسم کنه یو دغه د سورته وی د انګلیش پروفیسور او رجسترار هم پاتې شو په پیښور یونیورسيټي کې. هغه په سواتنامه دغه هغه په انګریزي کې ترانسلیټ کوله. نو هغه د ام فیل ډیګري و. نو هغه کوم زه د سپروایزر وم. نو ام فیل سپروایزر مې کړ، د پی ایچ ډي والا سپروایزر مې کړی درته. خدا ډیګري نه سره نشته. نه ډیګري نشته. همیشه تاسو د پښتو جرنالیزم کې صحافت کې هم کار کړی دی. دا هغه وخت څو وخت چې مونږه دا کمی خبرې مې وکړې کنه دا بیسیک دا بنیادی کار شروع کړو. د دینه مخ کې زما یو رساله افتروزا چې هغه نومو دوران ما چلولو تقریبا لس یولس غني چاپ شوی وي. هغه نه پس بیا ما یو روزنامه باګرام په نوم باندې وسته او هغه صرف دا چې د افغانستان کې د روس چې راغلو او دلته کې کوم مهاجر راغلو، یعنی دا غي د سپورټ د پاره یا غي سره د همدردۍ د پاره یا د هغه کاست د رښتیا ویلو د پاره یو اخبار ما دغه کړو چې هغه په پښتو کې او باګرام نومید. نو هغه ما چلولو خو چې څو وخت دغه روس شکستو خورو لاړو بس ما بند کو بیا به ضرورت نشته. په اخر کې څه پیغام ورکوي د مشال اوریدونکو ته؟ مشال رڼا خوري کنه تیرې لره کې د تیرو دشمنی نظم د ظلم دشمنی ما او حق د پاره به نه نرسته کېږم تر سوچ زما حق وی قانونا اخلاقا هغه د پاره به جنگيږم او هغه د پاره به رڼاګانې خوروم او که جیل او که ارسي وی هغه برداشت کوم د کوم کم از کم څوک بدوي کنه مر د پښتو شهید نشته، نیک بخت د پښتو شهید نشته، ما مړ کې چې د پښتو شهید څه مړ